چې د خپل حق په جار غوښتنه کوي چې د خپل حق په جار غوښتنه کوي څوک چې د هر یزید غندنه کوي چې د مظلومو ډډګیرنه کوي چې په غریبو پاملرنه کوي ما ته حسین د کربلا یاد شي ما ته فاتح د نینوا یاد شي. ډیرو درنو او خوږو کتونکو د زوار سټوډیو پړه چنار لخوا د بشر د خپلواکۍ ستر مبارز حضرت امام حسین علیه السلام په یاد کې د محفل مثال ما د دې بابرکته محفل تبیا شوی دی. زه تبسم افغاني د دې بابرکته محفل د قربه په توګه ستاسو په خدمت کې هم او په دې محفل کې ستاسو هرکلی کوم. موږ سره په دې محفل کې ډیر درنه او هوږژبي شاعران ګډون لري لکه ځوان شاعر ذیشان کمال صاحب او ښاغلی رنځور ملیخیل صاحب شوکت اشنا صاحب طاهر توري صاحب او ډیر دروند او استاد شاعر ښاغلی نوشي بنګش صاحب ګډون لري چې په خپل وار سره به د امام علي مقام په حضور کې خپلې د عقیدت پیرزیونې وړاندې کوي. خو د قربه په توګه شروع زه د خپل ځانه کوم. د سلام یو دوه شعرونه دي نوشي بنګش صاحب. کسی دی انقلاب لره کارګرې د حسین کسی دی انقلاب لره کارګرې د حسین غوږ غوږ د زمانه غواړي خبرې د حسین چې زړه شي په درزا د زمانې د هر یزید چې زړه شي په درزا د زمانې د هر یزید په زار ویو تل ځکه مونږ سندرې د حسین. ډېره مننه. د پن له منارو د تبسم رځي شور د پن له منارو د تبسم رځي شور دا څوک دي سنګرې نغمګرې د حسین. نوشي صاحب ستاسو په اجازت سره دا یو سلام وړاندې کوم چې د پت د ملک ښاغلی دی حسین چې د پت د ملک ښاغلی دی حسین زمانې په زار ستیلی دی حسین چې ژوند دی له تیارو ژغورلی ځکه چې ژوند دی له تیارو ژغورلی ځکه ژوند په غېږه کې نیولی دی حسین چې ژوند دی له تیارو ژغورلی ځکه چې ژوند دی له تیارو ژغورلی ځکه ژوند په غېږه کې نیولی دی حسین. که یزید لکه د غر هومره پاک دی که یزید لکه د غر هومره پاک دی لکه سین هومره سپېڅلی دی حسین لکه سین هومره سپېڅلی دی حسین. مننه. د ناړۍ د هر غصیب څېره ده زیړه د ناړۍ د هر غصیب څېره ده زیړه چم په چم راټوکېدلی دی حسین چم په چم راټوکېدلی دی حسین. ډیره مننه. اخیری شعر دی. تبسم او دغه ټکو نن په ګډه تبسم او دغه ټکو نن په ګډه د سوهن کور کې نمنځلی دی حسین د سوهن کور کې نمنځلی دی حسین. ډیره مننه ډیره مننه. زه اوس د خپل سلام اورولو نه پاس ځوان شاعر ذیشان کمال صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه راشي د امام علي مقام په حضور کې خپلې د عقیدت پیرزویانې وړاندې کړي. ذیشان کمال صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د مولا علي په شان کې نن خپل څو عقیدت ګلونه وړاندې کوم. د غزل دی څه ګناهګار یم خو زه بیا هم تسلي یم ګناهګار یم خو زه بیا هم تسلي یم خوشحال چې زه منونکی د علي یم. مننه یې مولا خپل رحم کرم را باندې وکړه رحم کرم را باندې وکړه زه خو ډېر د خپل عمل لارې خالي یم. مننه یې لیونی زړګی مې لږ شان په قرار کا لیونی زړګی مې لږ شان په قرار کا مولا تنګ شوی د خپلې زندګي یم. مننه یې
کمی خولې ژبه جدا کی دا به وایم رنځور صاحب کمی خولې ژبه جدا کی دا به وایم چې مین په حیدري یم مننه ستا بغیر به مولا چاته ګیلې وکړو ستا بغیر به مولا چاته ګیلې وکړو زه په سوي زړګي سوی هر سړی یم ستا بغیر به مولا چاته ګیلې وکم زه په سوي زړګي سوی هر سړی یم اخري مقطع دی د زیشان کمال بیمار د زړه طبیب شه د زیشان کمال بیمار د زړه طبیب شه مولا تا ته زه سحر ماښام سولی یم ګنهګار یم خو زه بیا هم تسلي یم خوشحال چې زه منونکی د علي یم زیشان کمال صاحب خپل د عقیدت پیروزیانې وړاندې کړې ظلم ظلم دومره ظلم 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 دومره ظلم وړاندې نه کړو پرې جهان ظلم ظلم دومره ظلم وړاندې نه کړو پرې جهان د حسین په زن کدن کې د یو ګوټو بو ارمان امتحان د کړو د مینې د حسین سے امتحان امتحان د کړو د مینې د حسین سے امتحان ولې زوی د حیدر نو شیر ببر مرد میدان د غنی خان دی شیر سره زه بل یو شاعر ښاغلي رنځور ملیخیل صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي د حضرت امام حسین علیه السلام په بارګاه کې خپل د عقیدت ګلونه وړاندې کړي رنځور ملیخیل صاحب بسم الله الرحمن الرحیم مشو صاحب حسین خو دین بقا د پاره جنگ کړی دی خو دین بقا د پاره جنگ کړی دی او په دشت کربلای توري شرنګ کړی دی حسین خو دین بقا د پاره جنگ کړی دی په دشت کربلای توري شرنګ کړی دی اکبر اصغر دواړه کړل قربان په کربلا اکبر اصغر دواړه کړل قربان په کربلا خپل ځان د اصغر په وینو رنګ کړی خور څومره بختوار و چې حسین ته شلو تسلیم خور څومره بختوار و چې حسین ته شلو تسلیم خور راغلو شاه حسین باندې ننګ کړی دی خور څومره بختوار و چې حسین ته شلو تسلیم خور راغلو شاه حسین باندې ننګ کړی دی یزید ظالم رسوا شولو په ټولې دنیاګۍ یزید ظالم رسوا شولو په ټولې دنیاګۍ یزید لین خو خپل عمل بدرنګ کړی دی او خیرن زړونه سپا شي د حسین په ویر ژړا خیرن زړونه سپا شي د حسین په ویر ژړا دا بعضې زړونه نه جوړېدو یې زنګ کړی دی دنیا به تر قیامته پورې ژاړي حسین غم دنیا به تر قیامته پورې ژاړي حسین غم رنځور حسین غم هر کس ملنګ کړی دی یو بل دی نوشي صاحب که اجازات وي او حسین دین کړو زنده په جهان حسین دین کړو زنده په جهان هر مسجد نه د کیږي اذان حسین دین کړو زنده په جهان هر مسجد نه د کیږي اذان حسین وکړلو غږ انقلاب کربلا کی شو وینو سیلاب پاس نیزې نه الویلو قرآن هر مسجد نه د کیږي اذان او خپل نیکه سه کړی واده چې ژوندي به ستم مونځ روژه خپل نیکه سه کړی واده چې ژوندي به ستم مونځ روژه او اوسه پورې ژوندي مسلمان هر مسجد نه د کیږي اذان او دین رڼا کړو حسین دین پناه دی وسله شو شهید بې خطا دی دین رڼا کو حسین دین پناه دی وسله شو شهید بې خطا دی او ځکه سور دی په وینو اسمان هر مسجد نه د کیږي اذان او اوس به ژاړي دنیا ستا په غم چې ژوندي وو کوو به متم او تا په موږ باندې ډیر د احسان هر مسجد نه د کیږي اذان او دین د پاره د ویر کړله وینه ته الله او رسول سره مینه هر مؤمن دی په دې اطمینان هر مسجد نه د کیږي اذان
او شرمنده شو مولا ستا قاتل اے رنځوره معلوم حق باطل دین د پاره د ځان کړو قربان هر مسجد نه د کیږي اذان محترم رنځور ملي خیل صاحب د امام علي مقام په حضور کې خپل د عقیدت پیرزیانې وړاندې کړې د یزید هر سړی خلاف دی مګر دا بګورو د یزید هر سړی خلاف دی مګر دا بګورو چې د حسین سره څو تنه میدان ته رسي د درویش درني صاحب د دې شعر سره زه شوکت اشنا صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي خپل د عقیدت ګلونه وړاندې کړي. شوکت اشنا صاحب. السلام علیکم. زه هم د حسین مینې کې دوه شعرونه یم. ما د سرو ګلونو با دی رسېدلی وروره راشه خور د نظر دی منلی تا خو ویلو ما ته خورې زه به راشمه نه راځې نه د کاسې درستولی زه د پرېخلم سکینه د ځان سره بوتله ویلی دی کاروان کې ځه نه وو ما تللی یو بیماره بیماري نه مو جوړېږي بل خو تاثیر نه کاډي وتړلی هرې صبح دوری یارو کې کینام د تا غم نه د ما زړه شو ډېر پرژلی نه هزغار سره شته زه یې مشغول کم نه کاسې وند زه وامته راغلی کاشکې یو ورخو راغلی وی صورته ګرانه وروره ما په غوږې ونیولې د شوکت علي اسره خو بله نشته بیبي کابل ته بیا راوړه جرنګولې حسین دا یو بلا دی خو منصي ویم زمانه کې هم یزید هم حسین جان شته زمانه کې هم یزید هم حسین جان شته دا خبره په تفسیر هم په قرآن شته یو طرف د یزید ظلم انتها دی بل طرف د حسین صبر امتحان شته یو طرف د ظالمانو ظلم زور دی بل طرف د ودګنۍ و لوټ سامان شته یو طرف شیمرلعین و عمر سعدی یو طرف شیمرلعین و عمر سعدی بل طرف د حسین ګرام ورور پهلوان شته یو طرف دریا بهیږي هر طرف ته یو طرف دریا بهیږي هر طرف ته بل طرف د حسین تږي یتیمان شته یو طرف بیماره خورې انتظار و یو طرف بیماره خورې انتظار و بل ودنه مرور خیالي جنان شته یو طرف د حسین کونډې یتیمان دي بل طرف یزید ظالم ظلم زندان شته یو طرف ورمنه خورونه خوب نکو بل طرف بابا یخې په میدان شته ای شوکت علي غرب په جهان نشي ای شوکت علي غرب په جهان نشي درته پاتې د منزل د قبرستان شته وسلام. شوکت اشنا صاحب خپله نوخه وړاندې کړله په یزید باندې لعنت شه په اوان یې په یزید باندې لعنت شه په اوان یې چې په تیغې د نبي مسیح مظلوم دی د خوشحال خټک د حشر لا وشي
د خوشحال خټک د حشر لا هغو شي چې دستار د پنجتن پاک چار د معصوم دي. د ستر خوشحال د دې شعرونو نه وروسته زه ښاغلي طاهر توري صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي د امام علي مقام په حضور کې خپلې د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړي. ښاغلی طاهر توري صاحب. حضرت امام حسین علیه السلام ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کوم. د هر جابر په سر گزار د حسین، د هر جابر په سر گزار د حسین، د حریت علمبردار د حسین، د هر جابر په سر گزار د حسین، د حریت علمبردار د حسین. باید چې راشي نړۍ بیا رڼا کړي، باید چې راشي نړۍ بیا رڼا کړي، نن دې تیارو لرا پکار د حسین. حدیث کې پاک نبی ارشاد کړی دی، حدیث کې پاک نبی ارشاد کړی دی، په جنتونو کې سردار د حسین. حدیث کې پاک نبی ارشاد کړی دی، په جنتونو کې سردار د حسین. څه بې مثاله قرباني ورکړه، څه بې مثاله قرباني ورکړه، د مصطفی د بڼ بهار د حسین. د مؤمنانو شفاعت بکوي، د مؤمنانو شفاعت بکوي، مالک د څومره لوی اختیار د حسین. د هر انسان په ضمیر راج بکوي، د هر انسان په ضمیر راج بکوي، د هر مین د زړه قرار د حسین. یزید د ژوند په معنا څه پوهیږي، یزید د ژوند په معنا څه پوهیږي، مینه د حسن د نکار د حسین. طاهر پلی د نکه په پل دی، طاهر پلی د نکه په پل دی، د محمد د دین غمخوار د حسین. د هر جابر په سر گزار د حسین، د حریت علمبردار د حسین. باید چې راشي نړۍ بیا رڼا کړي، باید چې راشي نړۍ بیا رڼا کړي، نن دې تیارو لره پکار د حسین. ښاغلی طاهر توري صاحب و څه خپل سلام یې وړاندې کولو. زه اوس په د دې محفل په اخره کې استاد شاعر ښاغلي نوشي بنګش صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی راشي د حضرت امام حسین علیه السلام په حضور کې خپل د عقیدت ګلونه وړاندې کړي. ښاغلی نوشي بنګش صاحب. د مظلومانو سردار ته، د عاشقانو سردار ته د عقیدت ګلونه دغه یو څو مصري دي څه د زړه کور کې مې ناڅاپه واویلا شي، د زړه کور کې مې ناڅاپه واویلا شي، څه په یاد مې غم نه ډکه کربلا شي، څه په یاد مې غم نه ډکه کربلا شي، د زړه کور کې مې ناڅاپه واویلا شي، د زړه کور کې مې ناڅاپه واویلا شي، چې په یاد مې غم نه ډکه کربلا شي. او د شیرخور د څه تکثیر وي منصفانو، د شیرخور د څه تکثیر وي منصفانو، تاسو وایو چې ناوخته په خندا شي، تاسو وایو چې ناوخته په خندا شي، د شیرخور د څه تکثیر وي منصفانو، د شیرخور د څه تکثیر وي منصفانو، تاسو وایو چې ناوخته په خندا شي. او صد افسوس دی د حیدر د کور نیزبینې، صد افسوس دی د حیدر د کور نیزبینې، تنهایی ته چې دستور یو په ژړا شي، تنهایی ته چې دستور یو په ژړا شي. او دا کیسه د تصور نه دی بعیده، دا کیسه د تصور نه دی بعیده، چا به وی څه د حیدر کور به تلاش، دا کیسه د تصور نه دی بعیده، چا به وی څه د حیدر کور به تلاشي. یا جانانا
دا سجده شوه که قیام شو یا جانانا دا سجده شوه که قیام شو د مین سر دی لتانه چی جدا شي یا جانانا دا سجده شوه که قیام شو د مین سر دی لتانه چی جدا شي او نوحه څه وه د لمبه احساس اظهارو نوحه څه وه د لمبه احساس اظهارو د نوشي فکر د شمع چې ګویا شي د نوشي فکر د شمع چې ګویا شي وسلام دا کیسه د تصور نه ده بعیده دا کیسه د تصور نه ده بعیده چا ویل چې د حیدر کور به تلاشي محترم استاد نوشي بنګش صاحب و خپل ډیر خوندوار او په زړه پورې سلام یې واورولو همدې سره زموږ دا محفل سر ته ورسېدلو زه د کلندر مومند صاحب د یو شعر سره تاسو نه اجازت غواړم خپله وینه بله خپلې خاورې زار کړم خپله وینه بله خپلې خاورې زار کړم حسیني یم خاک پاد بوتراب یم ډېرو درنو خوږو کتونکو همدې سره زموږ دا محفل سر ته ورسېدلو ډېره مننه کوو موږ ته اجازت راکړئ ښاد آباد او بریالي اوسئ خوشحال شي تبسم صاحب ډېر قدرمن مننه